د غازی آباد ولسوالۍ امنیه قومندان عبدالجبار سباوون وایي دا مهال د غازی آباد ولسوالۍ له پیاوړي امنیت برخمنه ده او ټولو درو ته یې د تګ په برخه کې هیڅ ستونزې نشته. الحمدلله د غازی آباد وضعیت ډېر د اطمینان او د ډاډ سمخ دی. انشاءالله ټول ولس ته د امن او د اسلامي امارت د اصولو په فضا کې پوره اطمینان او ډاډ ورکوي. هېڅ قسم مشکل په غازی آباد کې د هېچ چا په وړاندې باندې نشته. ښاغلی سباوون وایي د غازی آباد ولسوالۍ ولسونه د تیرو جګړو پر مهال سخت زیانمن شوي او ولسونه یې د بیارغونې چارو ته اړتیا لري. د ولسونو یوه عمده غوښتنه د عمومي سړک دی چې دغه د درې ولسوالۍ پورته د غازی آباد نه کامدیش او ناړۍ او دغه برګي مټال دا درې ولسوالۍ پورته دي. دا ټول هجوم او دا ټول اکثریت او د امارت زیات کنډکونه او ټولیم پورته پراته دي. نو یوه عمده ستونزه د عمومي سړک دی. څونه مؤسسات چې په غازی آباد کې کار کوي موږ ته د امنیت د نګاه نه پوره ډاډ او اطمینان ورکوو، د خدمت د نګاه نه، د اوسېدلو د نګاه نه پوره امنیت دی دلته. انشاءالله په هره برخه کې د غازی آباد کار کولی شي چې کوي. د یادولو وړ ده اوس مهال د غازی آباد ولسوالۍ د خلکو غوښتنه دا ده چې د اسلامي امارت له لوري یې د اسمر ولسوالۍ څخه ورغځېدلي سړک بودیجه منظور شوې او د اساسي پخېدو د چارو په پیل یې ټینګار کوي.